السلام علیکم دوستانو، عزیزانو، یارانو، خپلوانو او نور ټول هغه دوستان چې دغه صفحه دغه غړي ویني. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ، د ښه صحت خاوندان اوسئ. په اول سر کې د هغه دوستانو څخه غواړم چې د زړه د کومې مننه وکړم چې په دې خیرات کې تر اوسه پورې زموږ سره شرکت کړی دی او پیسې یې ورچولې دي. الله پاک دې د روژې د مبارکې میاشتې په برکت سره ستاسې او ستاسې پر فامیلو باندې د دې خیرات ثوابونه کښېږدي او خدای دې وکړي چې په ژوند کې همیشه کامیاب او سرفراز اوسئ. بیا هم ډېره مننه ستاسې د دې کومک څخه. په دوام قدم کې زه غواړم چې د دغه خیرات د پروسې په باره کې یو څه معلومات تاسو ته درکړم چې په کوم ځای ته رارسېدلي یو، څه شی مو کړي دي تر اوسه پورې. د خیرات مهمه حصه د افغانستان څخه د باندې مخته ځي، هغه د پیسو راټولول دي. کله چې پیسې راټولې سولې نو بیا دوام قدم ته ځو. نو د دې در مخکې چې په هغه باره کې خبرې وکړم، موږ غواړم چې یو څه معلومات درکړم چې زموږ د تجربې څخه د دې کار په باره کې موږ په روسش کال وکولای سوای چې د 45 فامیلو دپاره خوراکي مواد د کندهار په ښار کې رانیسو او هغو ته ورتوزیع کړو. نو سږ کال مو وغوښتل چې دغه مسله 100 فامیلو ته ورسوو چې 100 فامیله کور کړلی سي او د پیسو راټولول به د افغانستان څخه د باندې کیږي. کله چې پیسې راټولې سولې هغسې چې مو تېر کال کړي به، بیا به په کندهار کې په هغه پیسو خوراکي مواد رانیول کیږي. دوستان به د ټوله پروسې په جریان کې موږ به کوشش وکړو چې دغسې مرحله پر مرحله د ټولو شیانو عکسونه واخیستل سي، فلمبرداري وسي چې دوستان په خبر او ویویني. بیا نو د خوراکي مواد چې رانیول سوله، بیا دا سره یوه غوټه جین جوړیږي چې د یوه فامیل دپاره وي او دا خوراکي مواد د یوې میاشتې خوراکي مواد دي. نو موږ چې په روسش کال حساب ورته کړی وو، په $100 تقریبا د یوې میاشتې خوراکي مواد د 5 څخه تر 7 نفرو فامیل دپاره بسیږي. نو دا مواد چې د خیر سره رانیول سول بیا هغو ته ورتوزیع کیږي. یو خواهش د دوستانو څخه لرم، هغه یاران چې دا ویني او که د هغو دپاره دا امکانات وي چې زموږ سره کومک وکړي، او کومک په دې رقم چې موږ فعلا په کندهار کې هغه ځای چې مو په اختیار کې دی هغه یو څه کوچنی دی، په دې حساب چې په روسش کال چې مو 45 فامیلو دپاره دا توزیع کوله، بیا هم یو څه تنګي راتلله په دا کار کې او یو څه خنډ پشکې راتلی په دې خاطر چې ځای کوچنی و. نو که تاسې داسې امکان ولرئ چې زموږ ته یو ځای د یوې ورځې دپاره په اختیار کې راپرېږدئ چې دروازه ولري او موږ وکولای سو چې د خلکو راتګ کنټرول کړو، چې مثلا یو فامیل را داخل سو، هغه خپل مواد ترلاسه کړل، هغه چې ووتل بیا بل فامیل یا بل نفر را داخل سي. نو د دغه کار دپاره د دوستانو همکاري او کومک ته ضرورت لرو. که تاسې داسې امکانات لرئ د کندهار په ښار کې، لطفاً زموږ سره ارتباط ونیسئ، زما سره مستقیما ارتباط ونیسئ، د مسنجر د لارې، د فیسبوک د لارې، د هرې لارې چې کېږي. زه به انشاءالله ستاسې سره خبرې وکړم او د دې کار د پرمختګ په لاره کې به بیا نور قدمونه واخلو. نور نو ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ، ښې شپې او ورځې ولرئ. د خدای په امان.